د دغه رستورانت ټول چارې د ښځو لخوا سمبال کیږي. 12 نجونې د ورځې او ماښام لخوا ښځینه میلمنو ته ډوډۍ تیاروي. د رستورانت مسئول په خوا د ښځینه خیاطۍ کارخونه درلوده. از اینکه کار د دې لامل چې د خیاطۍ د کارخونې کار مو کم شو، مې غوښتل چې د ښځو لپاره یو اشپزخانه جوړه کړم، ځکه له هغه ځایه ټول ناهیلي شوي یو، نو ځکه مو دلته د ښځو لپاره رستورانت جوړ کړی دی. ما ایجاد کردیم. د دغه رستورانت کارکوونکو هم په خوا د خیاطۍ په کارخونه کې کار کوه. تر دې وړاندې دلته 22 ښځې په کار بوختې وې، خو د ښځو پر کار د طالبانو بندیز او د پیرودونکو د کمیدو له امله د کارکوونکو شمیر یې راکم شو. هغوی چې لا هم دلته کار کوي وایي د طالبانو بندیزونو ته په کتو دغه کار ورته غنیمت دی. از لحاظ روان د روغ روان له پلوه راته ډېر ښه شوی، ځکه کله چې په کور کې وم زیات مې سر خوږېدو، یعنې خفګان راته پیدا و. له هغه وخته چې دلته راغلی یم له مالي او روحي لحاظه ښه شوی یم. از لحاظ روحی هم برام خوب است. ښځینه پیرودونکي چې اکثره له کار او تحصیل څخه محروم شوي، خوښ دي چې دلته د ښځو لپاره د کار زمینه جوړه شوې ده. ټولې کارکوونکي ښځې دي، کله چې نجونې ورته راځي ستونزې نه جوړېږي ورته، ځکه ټولې ښځې دي دلته. د دغه رستورانت مسؤله هیله څرګندوي چې د کاروبار په ښه کېدو سره په کابل کې نورې څانګې هم پرانیزي، ترڅو د ښځو لپاره د کار زمینه جوړه شي.